چې هغه کې هغه لاک لګولی ښه چې لاک داسې ځای کې لګوه چې زموږ په فیس نه وي صحیح Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How is everyone? I hope everyone is fine. څنګه یې ټول ښه انشاءالله امید دی چې ټول به روغ جوړ او صحتمند یې. As you all know that we started basic English language course 6 days ago. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې مونږه دا د basic English language course 6 ورځې مخکې شروع کړی دی او نن زمونږه البته چې شپږم کلاس دی. And I hope that every one of you is present in the class. امید دی چې هر یو به له تاسو څخه په کلاس کې حاضر یې نن. دوستانو که چېرته حاضر یې نو په کمنټ کې راته یس ولیکئ تر څو کلاس په خیر سره شروع کړو. شاباش. If everyone is present, so just write yes in the comment box so that I understand and we just start our class. Shabash. او دوستانو یقین وکړئ تاسو چې نن هم ډیر زیاتو ملګرو ما سره رابطه وکړه چې استاده دا کلاس کله شروع شوی، اول کلاس چرته دی، دویم کلاس چرته دی. نو مطلب دا چې هغوی تیره شپه خبر شوي دي. صحیح ده؟ نو کوشش وکړئ دوستانو چې دا اوس چې کوم دی یو 15 منټه مونږ انتظار کوو تر څو ټول ملګري حاضر شي. نو کوشش وکړئ په دغه وخت کې لږ ډبل ټیپ وکړئ دوستانو تر څو دغه زمونږ لایف مخکې فار یو او مخکې لاړ شي تر څو دا ټول ملګري خبر شي. ځکه دا چې ورځ کې نوي شاګردان راځي نو دا تاسو دپاره مشکل جوړی او ما دپاره هم چون هغوی ته مونږ مجبور یو چې دا درسونه بیا تکرار کړو ځکه چې یو درس د بل درس پورې تړلی دی. صحیح ده؟ So just please everyone double tap right now. اوس فی الحال دوستانو ډبل ټیپ وکړئ تر څو دا نور ملګري راځي نو زموږ دا لایف به مخکې لاړ شي او لایف هم نه خرابیږي مین او ضروري خبره دا ده. صحیح ده؟ نو داسې به لایف مخکې ځي او بله خبره دا دوستانو چې شیر کوئ هم خپل دوستانو ته. صحیح ده؟ او شیر هم لږ کوئ. صحیح ده دوستانو؟ ځکه چې نوي دوستان څومره ناوخته خبریږي نو تاسو دپاره هم مشکل دی او موږ دپاره هم. دوستانو زموږ بیسیک انګلش لینګویج کورس نن البته چې شپږمه ورځ ده او 5م کلاس دی ځکه چې په اوله ورځ موږ صرف انټروډکشن کړی و دوستانو. صحیح ده؟ نو دوستانو مهرباني به مې وي لږ ډبل ټیپ در سره کوئ. صحیح ده؟ تر څو دا لایف مخکې لاړ شي او نور دوستان هم خبر شي. صحیح ده انشاءالله؟ څو ملګري راغلل؟ شاباش. 100 ته ملګري رسیدلي چې دا 200 ځکه بېګا 300 پورې ناستو نو خیر موږ به 200 پورې انتظار وکړو او کوشش وکړئ دوستانو دا به ستاسو یو سپورټ او یو مرسته وي. صحیح ده؟ او نور له تاسو څخه زموږ هیڅ داسې څه هیله نشته صرف همدا یوه ده چې ډبل ټیپ در سره دوستانو تیز کوئ. صحیح ده؟ تر څو زمونږ دا لایف ښه هم شي خراب هم نشي او مخکې شیر هم شي ځکه چې دا نوي دوستان چې کوم راځي هره ورځ نوي ځکه هغوی ملامته نه دي هغوی خبریږي داسې لیټ. نو څنګه چې مونږ او تاسو کوشش وکړو چې مطلب دا شیر کو زیات او ډېر ډبل ټیپ وکړو نو دا به مخکې شیر کیږي او دوستان به خبریږي نو مونږ سره به یو ځای کیږي او څومره چې لیټ دی کلاس ته مونږ سره دوستان راځي نو هغه تاسو دپاره هم مشکل دی ستونزه ده او ما دپاره هم ځکه مونږ مجبور یو هغوی دپاره بې ریویژن تکرار وکړو. صحیح ده دوستانو؟ ګورو دوستانو چې 200 نه ملګري زیات شي کلاس به د خیره شروع کوو. صحیح ده؟ 200 نه چې زیات شي ما ته ووایم.
دوستانو 2,500 نه چې کسان ملګري ور برابر شي نو انشاءالله چې کلاس به شروع کوو نن ډېر خوندور. Today our topic is very interesting, right? نن ډېر مزیدار ټاپک دی. د پرون ټاپک ته ورته دی. پرون مونږه دوستانو this ویلی و دوستانو. Yesterday we studied this. صحیح ده؟ We studied this yesterday. پرون دوستانو مونږ this ویلی و او ډېرو ملګرو دوستانو ګروپ ته هوم ورک را لېږلی خو ډېرو ملګرو نه و را لېږلی. صحیح ده؟ نو کوشش به کوئ که چېرته ډېر مصروفه نه یاست دوستانو هوم ورک لازمي دی او که بیا ډېر مصروفه یې دوستانو نو بیا مشکل نشته. خیر دا چې دې کلاس کې مونږ سره حاضري لګوئ that is everything. دا هر څه دي. صحیح ده دوستانو؟ شاباس دوستانو. ډبل ټیپ در سره لږ وکړئ دوستانو چې دا لایف مخکې دوستانو شیر شي. شاباش. ډبل ټیپ دوستانو مړ دا خو اسانه دی. دا څه سخت خو نه دی مړه به داسې او څه ورته وایي دا ځای ټکوئ. صحیح ده دوستانو؟ نو ډبل ټیپ در سره وکړئ دوستانو چې دا لایف مخکې شیر شي دوستان زر را خبر شي چې خفه نه شئ دوستانو. زه صرف زما مطلب دی کې دا دی چې دا کم دوستان لیټ راځي یعنی ناوخته راځي ورځ نیمه بعد راځي چې نن را سره یوځای شي او زمونږ استاد دا کلاس ډسټرب یا ستونزه پکې را نه شي. صحیح ده؟ او دې سره لایف هم ښه کېږي او انشاءالله ټایم پکې زیاتېږي. ګوره 1 ساعت بعد ختم شي زمونږ ټایم. نو دا باز شی نه دی چې د ډبل ټیپ سره ډېر ښه کېږي. ما ته دومره معلومات دوستان نه خو دا یو بل دوست چې دا مونږ ته دلته کښېني نو هغه میسج کوي چې استاده دغه ملګرو ته دا وینا کوه. صحیح ده انشاءالله؟ څو کسان شو؟ ښه دوستانو 2,500 ملګري را حاضر شو. Welcome everyone and I hope that everyone is fine and doing great. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او صحتمند یې دوستانو. صحیح ده دوستانو؟ ما تاسو ته مخکې دا وویلي we studied this yesterday. I mean to say we studied demonstrative pronoun or demonstrative adjective this. پرون دوستانو مونږه اشاروي ضمیر او اشاروي صفت this ویلی و. this معنا دا کله چې مونږ سره یو څه نږدې وي او یو وي او مونږ غواړو چې هغې ته اشاره وکړو نو د هغې دپاره مونږ د this کلمه استعمالوه دوستانو. د څه کلمه؟ this. So before I get into the topic before I get into today's topic د دې نه مخکې چې زه نننۍ موضوع شروع کوم دوستانو I would like to give you some examples, right? زه غواړم تاسو ته یو څو examples یو څو مثالونه ووایم تر څو دا د نن موضوع تاسو ته لږه واضحه شي. صحیح ده دوستانو؟ آماده یاست؟ ټول تیار یئ؟ چمتو یئ؟ Ready? Are you all ready? Are you all ready? 1, 2, 3, let's go. اول مثال دوستانو هاغه زما ملګری دی. څنګه دوستانو؟ ګوره دوستانو مثالونه درته وایم. مثال هاغه زما ملګری دی. هاغه زما ملګری ته په انګلش کې وای that is my friend. that is my friend. څنګه دوستانو؟ that is my friend. هاغه یو کتاب دی. that is a book. څنګه دوستانو؟ that is a book. هاغه یو کور دی. that is a house. څنګه دوستانو؟ that is a house. یا مثال دوستانو هاغه یو هلک دی. that is a boy. that is a boy. دوستانو چې کله زه تشریح کوم کوشش کوئ ډبل ټیپ در سره کوئ. صحیح ده؟ ځکه چې لایف مخکې شیر کیږي. that is a boy. هاغه یو هلک دی. هاغه یو ښوونکی دی. that is a teacher. that is a teacher. هاغه یو ښوونکی دی. هاغه یو هلک نه دی. that is not a boy. that is not a boy. یا هاغه یو موټر نه دی. that is not a car. that is not a car. هاغه یو کتاب نه دی. that is not a book. that is not a book. آیا هاغه یو کتاب دی؟
is that a book? Is that a book? آیا هاغه یو هلک دی. Is that a boy? Is that a boy? ښه دوستانو تاسو ماته ووایئ چې what did I use a lot in my examples. زما په خپلو مثالونو کې کومه کلمه بیا بیا تکرارا استعمال که شاباس دوستانو په کمنټ کې راته ولیکئ زر زر. دلته به نه ګورئ دوستانو شاباس. په جملو کې ما کومه کلمه بیا بیا بار بار تکرارا استعمال که شاباس راته ولیکئ په کمنټ کې شاباس دوستانو زر زر شاباس. Be active, be fast and be in the class. فعال اوسئ تیز اوسئ او په کلاس کې اوسئ. اوده کیږئ به نه دوستانو. It is not time to sleep. دا د اوده کېدو وخت نه دی. It is time to study. د مطالعه وخت دی د درس ویلو وخت دی. شاباس سم استعمال که دوستان کمنټ لیکي. Very good. صحیح لیکي. That is outstanding. ډېر اعلی ډېر ښه دوستانو. Today we are studying that. نن به مونږ درس وایو دوستانو د that. Understand? So our today's topic is that. زمونږ د نننی درس موضوع ده that. او نن زمونږ دوستانو شپږمه ورځ ده. شپږمه ورځ ده خو درس پنځم دی. ځکه چې په اوله ورځ دوستانو مونږ introduction کړی و. معرفت یا تعارف. صحیح ده دوستانو. شپږمه ورځ او درس پنځم. Grammar lesson number 5 and the topic is that. ښه دوستانو ما تاسو ته مثالونه ویل چې هاغه زما ورور دی هاغه زما ملګری دی هاغه یو کتاب دی هاغه یو کور دی. نو that ته په پښتو کې دوستانو وایي هاغه. this ته په پښتو کې وایي دا. that ته په پښتو کې وایي هاغه. دا هاغه. this دا that هاغه. مارکیل دوستانو چې څومره درسونه دي دا یو بل پورې تړلي دي داسې لکه زنځیره چې په یو پوه نشي دوستانو په بل نه پوهېږئ. نو ځکه درته ویم چې ملګري په وخت را خبروئ چې درسونه ترې نه مس کېږي او ډبل ټیپ درسره کوئ دوستانو. ښه نو that معنا هاغه دوستانو. that څه معنا دوستانو؟ هاغه. اوس راځو د دې په اړه خبره کوو چې دوستانو دا that مونږ څه لپاره استعمالوو. دوستانو مونږ پرون ویلو چې this هاغه شخص ته هاغه ځي ته هاغه شي ته اشاره کوي چې هغه د خبرې کوونکي سره نږدې وي دوستانو. خبرې کوونکي سره څه وي دوستانو؟ نږدې وي. This is used to point out a singular person, a singular place or a singular thing which is near to the speaker. خو that بدل دی دوستانو. that بدل دی. څه وایي دوستانو؟ او بخی دلته this راغلی دا that دی. ښه دا that دی دوستانو. that دی. ښه دوستانو that څه لپاره استعمالیږي دوستانو؟ دا به زه مکمل بدل کم چون چې څوک پې غلط نشي دوستانو. دا that دی دوستانو. څه دی؟ that. خو پرون مونږ this ویلی نو بس په همغې باندې دوستانو دا دغه راغلی نو په دې وجه باندې دا به څنګه غټ شي خو مشکل ده که هغه شانتي شي خو زه په هر حساب. صحیح ده دوستانو. دا that دی دوستانو. څه دی دوستانو؟ that. تعریف یې دا دی دوستانو. that is used to point out. that چې دی استعمالیږي چې اشاره وکړي a singular مفرد person. person څه ته وایي دوستانو؟ person وایي شخص ته. یعنی اشاره کوي یو واحده شخص ته یو واحده شي ته یا یو واحده ځي ته which is far from the speaker چې کوم د خبرې کوونکي نه څه وي لرې وي. نو خلاصه that is used to point out a singular person, a singular place or a singular thing that is far from the speaker. Remember, not near to the speaker, far from the speaker, right? So this used to point out a person, place, thing which is near to the speaker. And that is used to point out a singular person, a singular place or a singular thing which is far from the speaker دوستانو. یعنی that هاغه واحده یعنی مفرده یعنی یو شخص یعنی کس زی یعنی یو زی ته پلیس ته او یو شي ته اشاره کوي چې هغه د خبرې کوونکي نه لرې وي. مطلب سپیس وي
اوس که زه وایم چې دا یو مارکر دی نو زه داسې ویلی شم دوستانو چې that is a marker no not at all this is a marker پرونی درس دی this is a marker که دا مارکر دوستانو مانه لرې دی او زه وایم چې هغه یو مارکر دی that is a marker څنګه دوستانو that is a marker هغه یو مارکر دی is it clear نو that اشاره کوي هغه شخص ته هغه ځي ته یا هغه شي ته چې هغه د خبرې کوونکي نه څه وي دوستانو لرې وي دوستانو څنګه وي دوستانو لرې وي مثال ته راځو دوستانو په مثال کې به درته بالکل واضحه شي دوستانو ښه دوستانو مثالونه اول مثبت وایو پازیټیو څنګه مثالونه وایو دوستانو پازیټیو پازیټیو وای مثبت ته څه ته مثبت جملې ښه دوستانو هغه زما ورور دی هغه زما ورور دی مونږ به دا په انګلش کې څنګه وایو چې هغه زما ورور دی نو ما تاسو ته ویلي هغه ته په انګلش کې څه وایي that هغه ته په انګلش کې څه وایي that او دې ته په انګلش کې څه وایي is that is هغه دی my زما brother رور that is my brother هغه زما رور دی چاته اشاره وکا زما رور ته اشاره وکا چې کوم معنی لري هم دی او کوم مفرد هم دی نو person ته اشاره وکا دوستانو چاته اشاره وکا دوستانو person ته are you getting the point آیا پوهیږئ دماغ هم پې خلاصیږي that is my brother هغه زما رور دی دوستانو مونږ ویل چې یو شي ته اشاره کوي یو شي ته یو thing ته چې کوم د خبرې کوونکي نه لرې وي اوس هغلته یو قلم دی مطلب معنی لرې دی او زه وایم چې هغه یو قلم دی دوستانو څه وایم دوستانو هغه یو قلم دی نو زه به څنګه وایم دوستانو هغه ته په انګلش کې څه وایي that څه ورته وایي دوستانو that is a pen هغه یو قلم دی that هغه is دی یو پین کلم هغه دی یو کلم یا هغه یو کلم دی دوستانو that is a pen څنګه دوستانو that is a pen نو دلته چاته اشاره وکا پن ته پن مونږ سره څه دی دوستانو thing نو مونږ وویلې چې that اشاره کوي دوستانو a singular person یو واحده کس ته a singular thing یو واحده شي ته that is far from the speaker چې کوم دوستانو د خبرې کوونکي نه لرې وي far وي far وی لرې ته far څه ته وایي دوستانو لرې وبخی لرې مې ویلې لرې وي صحیح ده یعنې چې نږدې نه وي اوس راځو دوستانو وی کور ځي ته مې اشاره کوي دوستانو دلته وګورئ دوستانو سی لیکلي ده دوستانو that is not وبخی that house is big څنګه دوستانو that house is big یعنی هغه کور لوی دی ګوره هغه کور لوی دی ګوره اشاره کوي لرې دی ما نه نږدې ما سره نه دی زه وایم هغه کور لوی دی نو څنګه وایم دوستانو هغه that کور house they is big لوی یعنی غټ that house is big یعنی هغه کور څه دی دوستانو غټ دی دوستانو یا لوی دی دوستانو understand نو ګوره دوستانو that is my brother هغه زما رور دی رور ته یعنی person ته شخص ته اشاره وکړه چې کوم معنی far دی far څه معنی لرې دی او دویمه جمله دوستانو هغه یو کلم دی شي ته اشاره وکړه چې کوم معنی لرې دی that is a pen څنګه that is a pen او بل اشاره چاته وکړه دوستانو کور ته وکړه هغه کور غټ دی یا هغه کور لوی دی that house is big څنګه شو that house big نو اوس راځو تعریف کې ګورو چې دا درې واړه پکې موجود دي که نه دا دی دوستانو that is used استعمالیږي to point out چې اشاره وکړي point out اشاره وکړي a singular مفرد واحد person زما رور person شو که نه person یو شخص ته thing یو شي ته or place یا یو ځای ته which is far from the speaker چې کوم لرې وي د خبرې کوونکي نه is that clear or not clear شو تعریف د مثالونو سره که نه که clear شوی دوستانو write down yes
and if it is not clear write down no so that I can explain again. شاباس که کلیر شوی دوستانو یس ولیکئ او که نه کلیر شوی چې دوباره بیا درته تکرار کم. شاباس دوستانو شاباس. If it is clear write down yes, if it is not clear write down no so that I explain again. دوستانو تعریف او مثالونه واضح شو. یس لیکي څو ملګري ناستی 210. اوهو کسان کم دي کنه دوستانو ډبل ټیپ در سره کوئی پرون 300 و چې هغه ملګري خبر نه دي که څنګه چللی. ښه دوستانو مخکې راځو دوستانو ما تاسو ته مثبت جملې وویلې. کومې جملې مې درته وویلې دوستانو؟ مثبت جملې پازیټیو. دوستانو چې کله غواړو موږ د دیټ سره نیگیټیو سنټنسز جوړ کړو. کومې سنټنسز؟ نیگیټیو یعنی منفي. نو دا به څنګه جوړو دوستانو؟ it is very easy. ډېر آسان دی دوستانو. it is very easy and it is very simple. آسان هم دی ساده هم دی دوستانو. ډیر آسان په دې دی چې that is نه بعد به دوستانو د not کلمه اضافه کوي لکه څنګه د this is نه بعد چې د not کلمه استعمالوله. صحیح ده دوستانو. مثال ته ګورئ. هاغه زما کلم نه دی. څنګه دوستانو؟ هاغه زما کلم نه دی. دا به مونږ په انګلش کې څنګه وایو چې هاغه زما کلم نه دی. داسې به وایو دوستانو. That is not my pencil. That is not my pencil. هاغه زما کلم وبخئ کلم نه پنسل. هاغه زما پنسل نه دی. That is not my pencil. او که کلم وی خو بس دا CIL تی لري کا. That is not my pen. That is not my pen. دا مونږ سره پنسل دی دوستانو. هاغه زما پنسل نه دی. That is not my pencil. نو ګورئ دوستانو د is نه وروسته صرف څه ولګول دوستانو؟ د is نه وروسته صرف not کلمه اضافه کړو دا نیگیټیو ته چینج شو. صحیح ده؟ دویمه دوستانو ګورئ. هاغه یو څوکۍ یا هاغه یو چوکۍ نه ده. هاغه یو چوکۍ نه ده دوستانو. دا به مونږ په انګلش کې څنګه وایو؟ نو هاغه ته دوستانو څه وایي؟ هاغه ته وایي that. That is نه بعد به دوستانو څه ولګوئ ځکه چې نیگیټیو دی کنه. it is negative so you have to put not after is. د is نه بعد به دوستانو څه لګوئ؟ not به اضافه کوئ. that is not a chair. هاغه یو چوکۍ نه ده. that is not a chair. هاغه یو چوکۍ نه ده دوستانو. صحیح ده؟ مخکې راځو دوستانو دریم مثال ته. دریم مثال یې څه لیکلی ښه دریم مثال پکې نشته دوستانو. سوالیه ته راغلی دغه خو منفي و دوستانو. څه وه؟ منفي. ښه دوستانو کله چې غواړئ تاسو دغه د دیټ جملې سوالیه ته تبدیل کړئ یعنی سوال وکړئ چې آیا هاغه یو کتاب دی؟ آیا هاغه یو ښوونکی دی؟ آیا هاغه یو زده کوونکی دی؟ نو په دې آیا هاغه یو ښوونکی دی؟ آیا هاغه یو زده کوونکی دی؟ نو په دې جملو کې به تاسو دغه د اس کلمه شروع ته راولئ. when you want to change a positive په دې جملو کې به تاسو دغه د اس کلمه شروع ته راولئ. when you want to change a positive په دې جملو کې به تاسو دغه د اس کلمه شروع ته راولئ. when you want to change a positive په دې جملو کې به تاسو دغه د اس کلمه شروع ته راولئ. when you want to change a positive sentence or simply into negative so you'll have to put not after is. کله چې مثبت جمله نیگیټیو ته تبدیلوئ نو د دغه is نه به وروستو تاسو څه ولګوئ دوستانو؟ د is نه به وروستو دوستانو د not کلمه اضافه کوئ. کومه کلمه به دوستانو اضافه کوئ؟ د not کلمه. positive sentence or simply into negative so you'll have to put not after is. کله چې مثبت جمله نیگیټیو ته تبدیلوئ نو د دغه is نه به وروستو تاسو څه ولګوئ دوستانو؟ د is نه به وروستو دوستانو د not کلمه اضافه کوئ. کومه کلمه به دوستانو اضافه کوئ؟ د not کلمه. positive sentence
or simply into negatives, you'll have to put not after is. کله چې مثبت جمله نیگیټیو ته تبدیلوي نو د دغه از نه وروسته تاسو څه ولګوئ دوستانو؟ د از نه وروسته دوستانو د not کلمه اضافه کوئ. کومه کلمه به دوستانو اضافه کوئ؟ د not کلمه. Positive sentence or simply into negatives, you'll have to put not after is. کله چې مثبت جمله نیگیټیو ته تبدیلوي نو د دغه از نه وروسته تاسو څه ولګوئ دوستانو؟ د از نه وروسته دوستانو د not کلمه اضافه کوئ. کومه کلمه به دوستانو اضافه کوئ؟ د not کلمه. او چې کله غواړئ دوستانو چې دا سوالیه ته تبدیل کړئ دا د اس کلمه به په شروع کې راولئ، په سر کې به راولئ. ګوره آیا هغه یو ښوونکی دی؟ آیا هغه یو ښوونکی؟ دا به موږ څنګه وایو؟ is that a teacher? is that a teacher? آیا هغه یو ښوونکی دی؟ که وي yes، که نه وي no. yes no، دی نه دی. understand؟ دویمه جمله آیا هغه یو زده کوونکی دی؟ آیا هغه یو زده کوونکی دی به موږ څنګه وایو دوستانو؟ is that a student? is that a student؟ آیا هغه یو زده کوونکی دی؟ که وي yes، که نه وي no. یاد ساتئ دوستانو interrogative sentence جواب غواړي، positive sentence جواب نه غواړي، negative sentence هغه تعالی وایي بیانوي. دې کې تا نه سوال کیږي is that a teacher؟ آیا هغه یو ښوونکی دی؟ yes، که نه وي no. او is that a student؟ آیا هغه یو زده کوونکی دی؟ که وي yes، که نه وي no. خبره کلیر شوه که نه شوه دیزی پورې؟ کلیر شوه که نه؟ که کلیر شوي دوستانو راځئ پریکټس کوو. زه مثبت جملې لیکم دوستانو، تاسو به راته نیگیټیو ته تبدیلوئ. I'll write 2 sentences. You will have to change them into negative. Understand؟ هغه به تاسو څه ته بدلې کوئ دوستانو؟ منفي ته دوستانو. صحیح ده؟ بیا به زه لیکم ابه راته سوالیه ته. صحیح ده؟ راځئ دوستانو آماده شئ ښه؟ ځانونه آماده کړئ دوستانو چې اول جواب به د چا راځي. دوستانو ومې لیکو that is a car. شاباس دوستانو زری راته ووایئ چې that is a car نیگیټیو ته څنګه تبدیلیږي. write it down in the comment box. شاباس زر زر دوستانو وخت به نه ضایع کوئ. شاباش do not waste the time. be quick and fast. let's see who just do it first. جواب راځي؟ ملګري څومره دي؟ شاباس دوستانو جواب راته ولیکئ that is a car منفي نیگیټیو. سی ولیکل؟ صحیح لیکي؟ ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښه very good. ډیر اعلی. محمد اسماعیل great brother. شاباش. Roman Asifi, great. Roman, outstanding. You are very active, Roman. Shabash. Wahid Akbari. Wahid Akbari, very nice. Great. Adnan Afan. Adnan, very nice. Janatullah. Janatullah, Janatishi, very good. Thank you very much. Moving on to the second sentence. Dwaima jumla. That is a school. هغه یو ښوونځی دی. شاباس دوستانو that is a school. هغه یو ښوونځی دی. ووایئ ورته هغه یو ښوونځی نه دی نیگیټیو دوستانو. شاباش that is a school. هغه یو ښوونځی دی. ولیکئ ورته هغه یو ښوونځی نه دی. شاباش write down. ولیکئ په کمنټ کې چې that is a school. نو دا به منفي کې څنګه وایي؟ شاباس. ننم خوند نشته دوستانو، تیز تیز کمنټ نه کوئ. شاباس زر زر را سره په کلاس کې حصه لئ. شاباس دوستانو که نه بیا ماته خوب راځي، داسې خوب راځي چې وده شوی به یم درته په دې کلاس کې. شاباش زر زر دوستانو کمنټ یې لیکئ. شاباش څوک لیکي؟ ماشاءالله ماشاءالله ګور داسې راویښیږئ. just wake up. wake up. شاباش شاباش wake up. ویښ شئ دوستانو. شاباس
that is a school. صحیح لیکي استاده ماشاءالله ماشاءالله brilliant fantastic. زو دوستانو دو نور جملو ته دا براته سوالیه ته بدلی کوي دوستانو. شاباش. اوله جمله ده that is my phone. هاغه زما موبایل دی. دوستانو راته ووایئ چې آیا هاغه ستا موبایل دی یا آیا هاغه زما موبایل دی. شاباش دوستانو. that is my phone دوستانو. زر دوستانو زر. that is my phone دوستانو. څنګه به ووایو چې آیا هاغه زما موبایل دی. شاباش. سوال وکئ معنا یا مطلب سوال وکئ د چانه. شاباش. آیا هاغه زما موبایل دی. شاباش دوستانو. شاباش دوستانو. دا څوک چې کمنټ نه کوي ډبل ټیپ خو کوئ دوستانو چې دا لایف مخکې شیر شي. صحیح ده. خفه کیږئ برانه نه دوستانو ځکه چې نوي شاګردان هره ورځ راځي نو زه یم چې ټول خبر شي. شاباش دوستانو. آیا هاغه زما موبایل دی یا آیا هاغه زما فون دی. ها صحیح لیکي. زبردست ډیر ښه ماشاءالله دوستانو. دویمه جمله دوستانو be active دوستانو. that is a class. هاغه یو صنف دی دوستانو. سوال وکئ ورته آیا هاغه یو صنف دی. شاباش دوستانو. شاباش. آیا هاغه یو صنف دی. شاباش دوستانو. be active. شاباش. اول نوم راته وایه. افغان بوای. good. شاباش. ثبوت جواب خیر. صبور خان. very good. شاباش. ډیر دوستان. خټک. very good خټک. very nice. جنت الله جنتی شي ډیر فعال. very good. شاباش. ارمانی زازه راغی په خیر سره. اول کمنټ دی راغی. ډیر ښه. لیوال مسافر. لیوال مسافر بیګام خفه شوی. لیوال مسافره. ډیر ښه. very good. هلکه ټول مسافر دي خو تا په ځان باندې ډیر ماشاءالله ښایسته نوم ایښی دی. شاباش. ډیر ښه. outstanding. شاباش. د دې مطلب دا شو دوستانو چې تاسو د that په تعریف او د that لپاره مثبت منفي او سوالیه جملو باندې پوه شوئ. صحیح ده دوستانو. راځو پریکټس ته دوستانو. دې نه مخکې چې پریکټس ته لاړ شو تاسو لږ ډبل ټیپ وکئ چې دا لایف مخکې لاړ شي دوستانو. صحیح ده. راځو دوستانو مخکې. شاباش. let's move ahead. شاباش. let's go ahead دوستانو. مخکې ځو دوستانو. we translate the following sentences from Pashto into English. we دا لاندې جملې دوستانو د پښتو نه څه ته تبدیلي کوي دوستانو. انګلیسي ته ترجمه کوي دوستانو. اوس بم پته لګي دوستانو. اوس ګیر شوی دوستانو. شاباش. هغه یو جګه ودانۍ ده. ودانۍ یعنی بیلډینګ. دومره مې کوي. هغه یو جګ یعنی اوچت په یو حساب. هغه یو جګه ودانۍ ده. انګلیش کې راولیکئ. شاباش دوستانو. اوس به پته لګي. شاباش. اوس به د زازي او د نور ملګرو پته لګي. شاباش. همدرد پکې نه ښکاري. عثمان خان. صحیح ولیکو. زبردست. ډیر ښه عثمان خان. شاباش. نقل به نه کوئ د عثمان نه. ګوره که څوک نقل کوي ښه خبره نه ده. شاباش دوستانو. دا څوک چې کمنټ نه کوي نو لږه ډبل ټیپ سره کوئ دوستانو. شاباش. مستر همدرد. very good همدرد. زبردست. next one. صبور. very good. صبور خان. ډیر ښه. very nice. شاباش. صحیح لیکي. شاباش. عثمان خان. ډیر ښه. عثمان خان. very nice. جنت الله اکرام الله. cool boy. that is a tall building. همداسې به هم لیکلی دوستانو. بیگ به نه لیکئ که نه دوستانو. بیگ نه tall جګ لوړ. that is a tall building. خو ډېر ښه خیر تاسو د that استعمال صحیح کړی خو لفظ تاسو ته یاد نه دوستانو. هغه یوه غوره لوبه وه. غوره مطلب ښه لوبه وه. صحیح ده. شاباش دوستانو. راته ولیکئ. مثال د پرون یوې لوبې ته تللی د کرکټ او ته چې هغه یوه ښه لوبه وه. دوستانو که دا چا صحیح کو بالکل outstanding. ډیر ښه. که چا صحیح کو
دا لږ شانتې داسې دی چې دې کې یو داسې لفظ راځي چې په هغې غوره خو خیر ګریټ هم ورته ویلی شي خو تیره زمانه ده چې څوک به صحیح وایي راته وایي شاباس چا صحیح وویل استاده ویری ګوډ هغه یوه زمانه ده چې څوک به صحیح وایي راته وایي شاباس چا صحیح وویل استاده ویری ګوډ هغه یوه غوره لوبه وه څنګه به وایي دوستانو هغه یوه غوره لوبه وه دیوال مسافت غلطي پکې شته غلطي پکې شته خو خیر کوشش دې کړی ډېر ښه نجیب الله صحیح ولیکو great عظیم خان brilliant ګوره دوستانو هغه یوه ښه لوبه وه نو هغه خو that شو او what that was غوره great یا game هم ورته ویلی شئ لوبه یا مطلب چې هغه یوه غوره لوبه وه that was a great game ډیره ښه دوستانو راځو دوستانو درېیمې جملې ته هغه زما ملګری نه دی دوستانو دا خو ډېره اسانه ده دې ته به وخت نه ضایع کوئ هغه زما ملګری نه دی ولیکئ دوستانو هغه زما ملګری نه دی ولیکئ راته په کمنټ باکس کې دوستانو شاباش هغه زما ملګری نه دی صحیح لیکي لیوال مسافت عثمان خان ډېر ښه ماشاءالله همدرد ډېر اله دا نور ملګري څه کوي نه پوهېږم لیکئ که نه لیکئ ښه ډېر ښه ټول دپاره ماشاءالله ټول دپاره ګریټ آوټسټینډینګ شاباش دوستانو ډېر اله آوټسټینډینګ بریلیانټ ګریټ زو دوستانو لیکوئ هغه زما ملګری نه دی that is not my friend څنګه دوستانو that is not my friend دوستانو مخکې ځو هغه ځواب غلط دی اوس یې ولیکئ دوستانو هغه ځواب غلط دی هغه ځواب یعنی جواب غلط دی دوستانو شاباش هغه ځواب غلط دی دوستانو زر راته ولیکئ that answer شاباش دوستانو صحیح لیکي نجیب الله ډېر ښه وروره شاباش very good اجمل خان outstanding شاباش دوستانو be fast be active and be quick شاباش دوستانو تیز اوسئ فعال اوسئ and be in the class ودکیږئ به نه دوستانو شاباش لیکم یې درته دوستانو هغه ځواب غلط دی that answer ځواب answer is wrong ډېر اله دوستانو that answer is wrong هغه ځواب غلط دی that answer is wrong ډېر اله دوستانو هغه زما ورور دی دا نن په درس کې مو ولیکئ دوستانو شاباش هغه زما ورور دی شاباش هغه زما ورور دی ولیکئ دوستانو ډېر اسان دی دې کې خو هغه باید چې هغه ضعیفه کسان هم ووایي شاباش چا ویلي نوی نوم راته ووایي نوی نوم شته پکې مینه د زړه عثمان خان صداقت صدیقي ډېر ښه عبدالمالک very good بلال ډېر ښه that is my brother ډېر وران یې که نه چې اسانه وي داسې ډېر یې لیکئ یاره ډېر وران یې که نه شاباش ښه آیا هغه پیشو ده یا آیا هغه یو پیشو ده ولیکئ دوستانو سوال دی یاد ساتئ سوالیه راغلی سوال دی آیا هغه یو پیشو ده شاباش write this in English شاباش translate it into English شاباش انګلیسي ته ترجمه کوي دوستانو آیا هغه یو پیشو ده how to say this in English شاباش how to say this in English آیا هغه یو پیشو ده ډېر اله دوستانو شاباش be fast and be active شاباش آیا هغه یو پیشو ده لیکي دوستان is that a cat ډېر اله دوستانو is that a cat آیا هغه یو پیشو ده آیا هغه ستا کتاب دی ولیکئ دوستانو آیا هغه ستا کتاب دی ولیکئ دوستانو شاباش how to say this in English آیا هغه ستا کتاب دی شاباش دوستانو شاباش
آیا هغه ستا کتاب دی؟ لیکي را سره دوستان. بالکل. very good. صحیح لیکي. بالکل. is that a book? is that your book? is that your book؟ دا زیاتره راته په غوسه شو چې استاد څنګه دی ولیکو is that a book؟ بخنه. is that your book؟ آیا هغه ستا کتاب دی؟ ډیر ښه. ماشاءالله. outstanding. you all did this exercise outstandingly. تاسو ټولو دا exercise ډیر په اعلی او بهتره طریقې سره وکړو. مننه. مخکې زو دوستانو، مخکې exercise لږ شانتي سخت دی. اوس بم پته لګي دوستانو. اوس بم پته لګي شیرانو. شاباش. اول choose the correct option. ګورئ دوستانو A B C. تاسو صرف په کمنټ کې A B C لیکئ چې A صحیح دی، B صحیح دی که C صحیح دی. زه درته ویم تاسو ته ښکاري. is this a kit? is these a kit? is that a kit? A B C. زما مطلب دی چې آیا هغه یو پیشو ده؟ is this a kit? is these a kit? is that a kit? A B C. شاباش دوستانو. جواب راځي A B C. تاسو صرف وایئ چې A صحیح دی که B که C. آیا هغه یو پیشو ده؟ is this a kit? is these a kit? is that a kit? کم یو صحیح دی؟ A B C. وای دوستانو څه لیکي؟ C لیکي. شاباش. زیت لیکي که کم؟ زیت. ماشاءالله دوستانو. is this a kit? is these a kit? or is that? great. C is the correct option. C بالکل صحیح دی دوستانو. دویمه جمله دوستانو. select the right sentence. و انتخاب کړئ صحیح جمله. that is not a car. that is not a cars. that is not a cars apostrophe s. کم یو صحیح راځي؟ هغه یو موټر نه دی. that is not a car A. that is not a cars یا that is not a cars apostrophe s. ولیکئ دوستانو A B C. شاباش. be quick. شاباش. be fast. that is not a car. A که B که C دوستانو. شاباش. څنګه لیکي A B C؟ A لیکي؟ یاره که A غلط دی. غلطم کو کنه. غلطم کو. اخره کې کار غلط کو. A لیکي؟ ټول A لیکي. B نه لیکي په کیسو. سیم نه لیکي. زبردست. that is great. بالکل A صحیح دی دوستانو. that is not a car singular دی. ډیر ښه دوستانو. دریم ترازو. which sentence is correct؟ کومه جمله صحیح ده؟ that are my friends. that is my friends. that is my friend. ګوره. that are my friends. that is my friends. that is my friend. A B C. شاباش دوستانو. great. شاباش دوستانو. A B C. سلیکی سلیکی. واو. great. outstanding. تاسو بالکل that کې استادان شوي ښه. that او this ډیر ښه دوستانو. ډیر ښه. very nice. very great. شاباش. very beautiful. شاباش دوستانو. outstanding. بالکل دوستانو C صحیح دی. آخره جمله. identify the correct sentence. where او پیژنئ صحیح جمله. that are my shoes. that is my shoe. shoe یو بوټ ته موي ښه او shoes خو دوو ته. that is my shoes. A B C. that are my shoes. that is my shoe. that is my shoes. A B C. دوستانو دې کې به غلطي گئی. A B C کې به غلطي گئی. خو که چا صحیح کو نو مې راته وایا. that are my shoes. that is my shoe. that is my shoes. څوک زیات څه لیکي؟ A B C. C لیکي. ما ویلې کنه ټول C لیکي. و دوستانو shoes دي. shoes دوه. تاسو که یو بوټه چوي. cool boy صحیح. cool boy. great. cool boy. great. احمد افغان. brilliant. دوستانو shoes خو دوه دي. دوه. نو تاسو که یو بوټه چوي. دوستانو that is my shoes غلط دی. هغه زما بوټان دي. no دوستانو that is my shoe هغه زما بوټ دی. یو shoe. صحیح ده دوستانو. that is my shoe. very good. brilliant. that's all.
this is the end of our exercise. دا زمونږ د exercise اخره برخه وه. I hope everyone is fine. هغه لږ پاس کا. Sorry, دومره confuse کړم زه. I hope everyone is fine. I hope everyone understood. امید لرم چې ټول به پوه شوي دوستانو. که پوه شوي دوستانو په کمنټ باکس کې راته یو غټ یس ولیکئ ورته او هغه دا سټیکر هم ورسره راولېږئ چې لږ خوشحاله شم. شاباس دوستانو زر زر. که پوه شوي یس راته ولیکئ او لږ ورته پکې خندا هم وکړئ. زه خیر ده دوستانو چې لږ وخاندئ. زه خو خاندم تاسو خو ماته نه ښکارئ نو خبردار چې لږ وخاندئ خیر دی چې خوشحاله شو سره. شاباس شاله زر زر دوستانو. ډېر ښه دوستانو. یس لیکي ملګري یعنی پوه شوي دي مطلب دا دی. دوستانو ډېر ښه دوستانو ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله ډېر اکټیو او ډېر فعاله یې. شاباش. and that is outstanding and that gives me a lot of energy. ما ته ډېره انرژي راکوي دا چې څومره تاسو فعاله یې ما سره. صحیح ده دوستانو. ورډز ته ورځو دوستانو. ورډز به وایو 15 ورډز به هم نن وایو. صحیح ده. پرون هم 10مه پورې ویلی و دوستانو او نن به د خیره سره 11 نه شروع کوو دوستانو. سویم نه 11 نه. صحیح ده دوستانو. ښه دوستانو شروع کوو. آماده یاستئ انشاءالله. دیٹ باره کې خو ټول پوه شوئ دوستانو. څه مشکل سوال خو نشته. راځو دوستانو. ښوونځی. ښوونځي ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ ښوونځي ته په انګلش کې دوستانو وایي school. 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 repeat after me. ما نه وروسته تکرار کوي. school. 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 very good. ښوونځی زما د کور سره نږدې دی. یعنی ښوونځی زما د کور سره نږدې دی. دا به مونږ په انګلش کې څنګه وایو؟ The school is near my house. The school is near my house. School ښوونځی near نږدې. my زما house کور. ښوونځی نږدې دی زما د کور سره یا ښوونځی زما د کور سره نږدې دی. صحیح ده. اوس دوستانو تاسو داسې ولیکئ چې زه ښوونځي ته ځم. لیکئ راته. شاباش. زر زر دوستانو. زه نه پرېږدمه چې داسې ارامه کښېنئ دوستانو. ښه ارامه کښېناستل پکې نشته دوستانو. ښه ارامه کښېناستل نشته. ولیکئ راته زه ښوونځي ته ځم. که نه لیکئ مخکې نه ځم. شاباش. زه ښوونځي ته ځم راته ولیکئ. لیکي دوستان. زبردست. ډېر ښه. زه ښوونځي ته ځم. ډېر ښه دوستانو. ولیکئ زه ښوونځي ته ځم. ډېر ښه دوستانو. ډېر ښه. very good. the next word دوستانو موټر. موټر ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ موټر ته په انګلش کې وایي کار. ما سره ووایي دوستانو. کار. 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 repeat after me. شاباس. I can hear you. زه اورم تاسو. کار. 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 ډېر ښه. دا یو نوی موټر دی. دا به مونږ انګلیسي کې څنګه وایو دوستانو؟ دا ګوره دا نږدې دا م ویلی دوستانو. که اوس هم درنه هیري بې مزه نه کوي. دا یو نوی موټر دی. دا به دوستانو څنګه وایو چې دا یو نوی موټر دی؟ This is a new car. This is a new car. وایي This is a new car. دوستانو په کمنټ کې راته ولیکئ چې زه یو نوی موټر لرم. ولیکئ. شاباش. How to say this in English? زه یو نوی موټر لرم. How to say this in English? زه یو نوی موټر لرم. ولیکئ دوستانو. شاباش. Be fast. ډېر ښه. ډېر ښه دوستانو. شاباش. لیکي دوستان. زبردست. صحیح لیکي. زه یو نوی موټر لرم. غلط لیکي که صحیح؟ لرلو ته have وایي دوستانو. زه یو نوی موټر لرم. I have a new car. I have a new car. ډېر اعلی دوستانو. ډېر ښه. مخکې راځو دوستانو. ډوډۍ. دوستانو
ډوډۍ ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ ډوډۍ ته په انګلش کې دوستانو وایي bread. څه وایي ته دوستانو؟ bread. ما سره تکرار کوي bread. 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 تکرار کوي دوستانو. I can hear you. bread. 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 ډیر ښه دوستانو. مثال ته راځو دوستانو. مثال ته راځو دوستانو. مثال ته شاباش. اوده کیږئ بنه دوستانو. زه ډوډۍ خورم. زه ډوډۍ خورم. دا به مونږ انګلش کې څنګه وایو دوستانو؟ زه ډوډۍ خورم به وایو I am eating bread. I am eating bread. I am eating bread. زه ډوډۍ خورم. دوستانو راته په کمنټ کې ولیکئ چې زه ډوډۍ ته ضرورت لرم. پرونه مې ویلی و need. زه ډوډۍ ته ضرورت لرم. شاباش دوستانو ولیکئ. شاباش دوستانو. write down. زه ډوډۍ ته ضرورت لرم in English. شاباش. How to say this in English? زه ډوډۍ ته ضرورت لرم. لیکي دوستان. صحیح لیکي. ډیر ښه دوستانو. ډیر ښه. ډیر ښه دوستانو. زه ډوډۍ ته ضرورت لرم. صحیح جواب راځي او ټول ملګري لیکي. ډیر ښه دوستانو. ډیر ښه. well done. دوستانو ملګری یا دوست ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ ملګری یا دوست ته په انګلش کې وایي friend. وایي ما سره friend. friend. وایي دوستانو. I can hear you. زه تاسو اورم. friend. 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 ډیر ښه دوستانو. ته زما دوست یا ته زما ملګری. نو ته ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ زبردست. ته ته په انګلش کې وایي you. ته you. نو you سره خو is نه راځي am نه راځي are راځي. You are my friend. ته یې زما ملګری. you ته are یې my زما friend ملګری یا دوست. ته زما دوست یې. دوستانو ولیکئ په کامنټ کې چې زه مثلا زما ملګری یا زه یو ښه ملګری لرم. ولیکئ دوستانو. زه یو ښه I have. نور تاسو ولیکئ. شاباش دوستانو. زه یو ښه ملګری لرم. دوستانو زه یو ښه ملګری لرم. دوستانو زر زر. زه یو ښه ملګری لرم. شاباش دوستانو. زه یو ښه ملګری لرم. شاباش دوستانو. زه یو ښه ملګری لرم. دوستانو شاباش. زه یو ښه ملګری لرم. زر زر دوستانو. زه یو ښه ملګری لرم. لیکي راته. ډیر اعلی دوستانو. ډیر اعلی. ډیر اعلی دوستانو. ډیر ښه. شاباش دوستانو. دا و 15 لغات. صحیح ده؟ دیزی پورې بس دی. دوستانو دا و زمونږه څلور ننني الفاظ او جملې. دوستانو ما ته مخکې مې یادونه وکړه چې زیاتره ملګري په ګروپ کې هوم ورک رالیږي خو زیاتره یې نه رالیږي. کوشش وکړئ چې په ګروپ کې هوم ورک لیږئ. صحیح ده؟ چې څوک وخت لري او که مصروف وي نو بیا څه ستونزه نشته دوستانو. دا و زمونږه الفاظ دوستانو. څه پوښتنه غوښتنه سوال وي. زه دوستانو ستاسو سوالونو ته جواب درکوم اوس. شاباش دوستانو. زمونږه نننی کلاس دوستانو په څه باندې و؟ زمونږه نننی کلاس دوستانو په that باندې و. په څه دوستانو؟ په that باندې. صحیح ده؟ مونږ وویلي چې that تا په پښتو کې څه وایي او د that مونږ څنګه استعمال کولی شو دوستانو. نو که څه پوښتنه وي نو راته ویلی شئ. او بله خبره دا ده دوستانو چې تاسو لږ ډبل ټیپ خو دې وخت کې اوس شروع کوئ که نه. شاباش. داسې دا سکرین ټکوئ. ګوره دا زما موبایل هم دی. زه به مې یو دوه درې وکړم چې تاسو خفه نه شئ. داسې طریقه درته وښیم ښه. داسې دوستانو ګورئ دې کې بس دا ملګري دوستان پکې رازیاتېږي دوستانو. دا وګوره دا زه هم تاسو سره لګېږم دوستانو. بل لیکلي وی شیشه وټکوئ. ګوره خیر کوئ چې شیشه د موبایل ماته نه کوئ ځان ته دوستانو. شیشه ماته نه کوئ. شیشه نور خیر دی دوستانو. ګوره دا یو پکې خاندي او شیشه نه ټکوئ. شاباش.
Where are you alive دوستانو زه د افغانستان په 9:30 بجې د پاکستان په 10 بجې لایف راځو صحیح ده هر شپه درس کله شروع کیږي 10 بجې دوستانو د پاکستان او ورسره چې کوم دی دوستانو 9:30 بجې د افغانستان صحیح ده واتساپ ګروپ نمبر وخایا دوستانو څوک چې د واتساپ شمیره غواړي دوستانو نو ماته میسج وکړئ په ټیک ټاک کې او یا هم زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ ټیچر حکمت انګلش هغې نه اخیستی شئ صحیح ده یو کې کې عبدالرحمن خالد یو کې کې 6 بجې وي ښه یو کې په 6 بجې او یو ای ای چې دی 9 بجې دوبۍ یو کې ټایم 6 بجې دی وروره ښه 6 د یو لیکلی وی استاد لغتونه ولی په ګروپ کې نه دا به نن در سره شریک او ښه دوستانو نن به در سره شریک کو صحیح ده دوستانو نن به در سره لغتونه هم شریک کو صحیح ده ناروی ټایم خو نه پوهېږم رور جان عزت عمراني خو د جرمني 7 بجې وي ښه او ستا ارمانونه روره ستاسو په یو اس ای کې چې دی نه پوهېږم چې څه ټایم راځي اسمت هاشمي اتریش کې په 100 بجې دی اتریش کې هم په 7 بجې دی که نه اسمت امریکا کې 1 بجې راځي امریکا کې زیاتره اوس هلته مختلف سټیټونه دي لکه مطلب مختلف ایالات دي اوس نه پوهېږو چې کوم ایالات کې ته صحیح ده لیوال مسافر ولی ایډ نه وروره فیضان نیازي یو کې 6 بجې یو کې 6 بجې سهار کې استاده څو وارې مې ویل ستاسو نمبر کار نه کوي ولې نه کوي سهار نمبر خو کار کوي نمبر کار کوي ته پې زنګ اوس خو نه اوس خو لایف کې ما چې لایف نه ختم شي ته میسج وکړه څنګه کار نه کوي دا ټول ملګري مې نه دي اډ کړي ښه لیوال زه ته تاسو ګروپ کې ته اپلای کړې ده زه ګورم لیواله زه ګورم ښه زه ګورم او چې څنګه ته نه اډ کیږي وصال افغان تhank you teacher welcome brother welcome دا درسونه ریکارډ نه شیر کوي ورو دوستانو دغه درسونه ریکارډ به ان شاء الله د دوشنبه د ورځې نه په یوټیوب شیر کیږي ښه که چا نه تیر شوي کولی شي صحیح ده ته راولېږه لیواله ماته حمیدي صحیح ده وروره اډ بنکو دا ملګری what is going on here I'm new here خو وروره زمونږ آنلاین د انګلیسي کلاس شروع شوی دی وروره هره ورځ د شپې 10 بجې د پاکستان 9:30 بجې د افغانستان او همداسې د نور ملکونه هم موږ ذکر کړي په ویډیو کې هره ورځ کلاس وي زه هم اوسه پورې اډ نه شوم ټول به اډ شي دوستانو صرف ماته یو میسج وکړئ صحیح ده سمه دوستا ډېره مننه ډېر ښه درس راکوي زما ښه زده کېږي الله دې خیر درکړي ښه وخت ښه شپه تhank you مننه له تاسو څخه په ګروپ کې به هم شیر کوو په یوټیوب باندې به هم شیر کوو صحیح ده دوستانو چې چا نه تیر شوي دوستانو نو هغوی کولی شي چې دوباره به هم وګوري صحیح ده دوستانو او په دې اخره کې ډبل ټیپ در سره وکړئ چې د لایف مخکې دوستان هم خبر شي صحیح ده جانانه مننه او استاد محترم نمبر واتساپ کې نه راخلي نه پوهېږم رورم چې ولې نه راخلي کوډ ورسره ووهه 0029 ښه پارلینډ کې هم په 6 بجې شروع کېږي بالکل وروره بالکل ما اډ کړه استاد سمه ده واتساپ کې میسج وکړه ټول به اډ کړو صحیح ده سلام استاد محترم وعلیکم السلام ښه راغلاست روجانه په دې اخره کې څه ډبل ټیپ کو دا ټول ملګري نوي را روان دي ډېر ښایسته درس و مننه وروره مننه روبینا ودان مننه له تاسو نه مننه او بله خبره ته یادونه بیا هم وکړم چې زمونږ د جونو دپاره جلا ګروپ دی د هغې دپاره فیمیل استاذه ده صحیح ده نو هغوی به ستاسو هومورک هر څه چیک کوي اوس یې ښه دوستانو وای او اس دغه وای اس ملګری ستا پوره نوم څه دی oh that's great and good job thank you brother thank you زما غټ مشکل دی حل کړ مننه شکر چې حل شو ورونو لایف شیر کړئ شیشه وټکوئ مننه کوم مننه کور مو
کورنۍ دنده دوستانو دا شوه چې د دیټ دپاره به 4 مثبت جملې، 4 منفي جملې او 4 سوالیه جملې او د هر لغات دپاره یو مثال. صحیح ده؟ صحیح ده انشاءالله. په انګلیسي نه پوهېږم، امریکا کې ډېر ضرور دی. بلکل ورور انشاءالله همدا ستاسو دپاره هم دا برنامه او دا کلاس شروع کړی. صحیح ده دوستانو؟ نو کوشش وکړئ چې هره شپه په کلاس کې شامل شئ او پوره برخه پکې والئ. صحیح ده؟ صحیح ده چې څوک هم وایي چې د نجونو ګروپ ته ما ایډ کړئ، میسج وکړئ. نو انشاءالله چې هلته به م ایډ کړو او انشاءالله نور به هلته بیا ستاسو فیمیل ټیچره وي، هغه به ستاسو لغت کورنۍ دنده او سوالونو ته ځوابونه درکوي. صحیح ده؟ مستر همدرد استاد زه کار کوم خو ستا لایف ګورم او درس زده کوم. مننه همدرده. بس دغه جذبه پکار ده او دغه شانې کوشش وکړئ. انشاءالله الله به درته نتیجه او انشاءالله الله به درته ښایسته ریزلټ درکړي. سلما تنها استاد هومورک هماغه دی، 4 مثبت جملې، 4 منفي او 4 سوالیه او د هر لغت دپاره یو جمله. سهار تاسو میسج وکړئ که یا په ټیک ټاک، اوس په دې ټیک ټاک کې ماته میسج وکړه، ټیک ټاک کې وکړه چې درته زمونږ چې کوم ایډمین دی ټیک ټاک هغه به ډایرکټ تاته نمبر زمونږ در ولېږي، به ډایرکټ پې رابطه وکړه او هلته استاذه ده هغه به تاسو ایډ کړي. صحیح ده؟ استاد یوټیوب کې نه نشر کوي، دا نشره و روزانه د راتلونکي دوشنبې نه به ټول درسونه هلته شیر کېږي تاسو ته. صحیح ده انشاءالله؟ دوستانو ته وګورئ، ما ته وګورئ، زه څنګه ډبل ټیپ کوم او تاسو یې نشئ کوئ. صحیح ده ډېر ښه وروره. عباس وایي 8 کاله مې په دوبۍ کې وشو، ټکه انګلش نه راځي. اوس به دې یاد شي عباسه، راځه هره شپه راځه 10 بجې 9 بجې د دوبۍ، نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به یاد شي. صحیح ده؟ چند روز میشه که لایف شما شروع شد ریان کریمی؟ تقریبا امروز روز 6 بود. بله 6 روز میشه تقریبا. سهار ټیک ده. مننه تاسو نه. یوټیوب کې لایف وي؟ نه یوټیوب کې لایف نه وي. یوټیوب کې چې دی موږ دا درسونه شیر کوو. استاد دغه درسونه په ګروپ کې شیر کوو، په 9 بجې موږ مصروف یو. سمه ده شفیق الله. صحیح ده؟ ګروپ کې به هم شیر کوو، یوټیوب کې هم. صحیح ده؟ او زه له ډېر وخت راهیسې تعقیبوم، زما سره تاسو ډېره مرسته کړې ده. ښه مننه لیوال مسافر، مننه وروره، مننه. الله هم خوشحال لره. Now I'm sleeping in Dubai. bye. اوکې نجیب الله بای. استاد په لیکلو مشکل لرم. مشکل نشته سلما، رو به انشاءالله یاد کړئ. صحیح ده؟ دا خو اولې ورځ دی انشاءالله. slowly and gradually you all will learn. بسیار خوب جهان سپاس. تشکر مننه. او یوټیوب کې خو لا اوس فی الحال هم اراده نه ده کړې، خو انشاءالله کوشش کوو خو دا درسونه به درته شیر کوو. صحیح ده دوستانو؟ ښه دوستانو، بهتره درته معلومه ده چې نن زمونږ په کلاس کې د دیټ درس وویل شو. بیا هم که تاسو مشکل غوښتنه پوښتنه وي موږ نه په ګروپ کې هم کولی شئ، او کوشش کوئ چې خپل هومورک په وخت باندې شریکوئ او درس هره ورځ دوستانو یادوئ. که د نن درس هم سبا له پرېښودو دوستانو نو بیا مشکله ده، بیا ورته مشکل راځي مخکې. صحیح ده؟ نو هره ورځ او یاد ساتئ راتلونکي شنبه او یا یک شنبه یعنی سرډې او سنډې تاسو به ټیسټ لرئ. صحیح ده انشاءالله؟ نو ورته آماده اوسئ. صحیح ده؟ ټول ورته آماده اوسئ. صحیح ده؟ سلام څنګه یې؟ وعلیکم سلام وروره، مننه ښه یم. مننه وروره کابل جانه، مننه. شکر چې خوشحاله شوې. بس موږ د خدمت کې یو خبرو ته وکړئ چې ګروپ کې بې ځایه خبرې مه کوئ. بلکل ګروپ کې بې ځایه لکه مطلب های هاو ار یو دا دې نه لږ پرهیز وکړئ دوستانو. صحیح ده؟ چون هلته کې بیا درسونه ورکېږي. ګوډ نایټ، هیو ا ګوډ ډریم. تھینک یو برادر لیوال. I'm waiting for tomorrow Mr. Hamdard. Okay brother, inshallah چې we'll come back soon. او زیاتره دوستان چې کوم موږ سره اکټیو وي انشاءالله بیا به موږ یو څومره وخت بعد سپیکینګ کلاس شروع کوو، په هغې کې به بیا تاسو انشاءالله را اخلو او تاسو سره به سپیکینګ کوو، دا ټولو درسونو پوښتنې به درنه کوو. صحیح ده دوستانو؟ نو هغې ته م انشاءالله آماده اوسئ. ولې زه په 3 میاشتنۍ کې اډ کړه
اډ کړی یم صحیح ده وروره شپږ میاشتې کې به دې اډ کو بیرته هېڅ مشکل نشته صحیح ده کولی شم د ګروپ ورور جانه کابل جانه داسې به وکړي چې دلته وګوره دوستانو سره هم شته دی او که نه ما ته میسج وکړه په ټیک ټاک کې چې زه یې درله درکړم صحیح ده الله په امان الله په امان مینه د زړه ګډ سټوډنټ yes you are a good student دا ورور نوم څه دی hello hello brother hello وایه وروره سمه ده احمد ګله ګروپ کې به مې اډ کو صحیح ده دوستانو څومره چې کولی شئ دغه لایو در سره شیر کوئ مخکې چې دا ګوره زیاتره ملګري دا دی اوس را روان دي صحیح ده ګډ نایټ ټو دوستانو لایو در سره مخکې شیر کوئ ځکه چې دا ملګري چې څومره نوي وي بند شو دوستانو دا زمونږ د نن کلاس امید ده چې تاسو ټول به پوه شوي یئ so take care good night and see you inshallah in tomorrow's class Allah hafiz خوات او خشاري الله مملشه